سلام علیکم ګرانې خورې. الله تعالی دې تاسو ته صحت او عافیت درکړي. نن زه غواړم د یوې ډېرې مهمې خبرې په اړه ورسره خبرې وکړم، د حمل لپاره د بدن تیاری. دا هغه ګامونه دي چې یوه ښځه کولی شي د حمل نه د مخه واخلي ترڅو خپل ځان او خپل راتلونکی ماشوم وساتي. دا خبرې نه یوازې ستاسو لپاره دي، بلکې ستاسو د کور د هرې هغې ښځې لپاره دي چې د مور کېدو هیله لري، که ستاسو خوښې ده ستاسو مور ده یا ستاسو ګاونډۍ ده. ګرانې خورې، زموږ په ټولنه کې ښځې ډېرې زغمونکې او قوي دي، خو د حمل لپاره د بدن تیاری یو عاقلانه کار دی، نه د کمزورتیا نښه. لکه څنګه چې یو کروندګر د کرهڼې نه د مخه خپله ځمکه تیاری ورته شان یوه هوښیاره ښځه هم خپل بدن تیاروي. کله چې بدن تیار وي، حمل اسانوي، ماشوم روغ زیږیږي او مور ته لږ تکلیف رسیږي. دا د الله پاک رضا ده چې موږ خپل ځانونه وساتو. که تاسو ته ممکنه وي د حمل نه د مخه یو ځل د روغتیایي کارکونکي سره ولیدئ. زه پوهیږم چې په ځینو سیمو کې د روغتون ته تګ اسانه نه دی، ممکن لاره لري یا تاسو ته بې پردې بهر تل ګران وي. که تاسو ته د روغتون ته تلل ممکن نه وي، د خپلې سیمې لیډي هیلت ورکر نه پوښتنه وکړئ. هغه ستاسو کور ته راتلی شي او ستاسو سره مرسته کولی شي. دا هیڅ شرم نه لري، دا عقلمندي ده. ګرانې خورې، یو ډېر مهم قدم دا دی چې د حمل نه لږ تر لږه یو میاشت دمخه فولک اسید شروع کړئ. فولک اسید یو کوچنۍ ګولۍ ده چې ستاسو د ماشوم د دماغ او مله تار سالم والدنه کې مرسته کوي. دا ګولۍ اکثره د لیډي هیلت ورکر نه یا د بنسټیزو روغتیایي مرکزونو نه وړیا ترلاسه کیدی شي. که ونه مومئ نو هڅه وکړئ شنه پاڼې لرونکي سبزیجات ډېر وخورئ، لکه پالک، ګندنه او ورته شنه سبزي. ښه خوراک د روغ ماشوم بنسټ دی. زه پوهیږم چې په ډېرو کورونو کې ښځه وروستی خوري او لږ خوري، خو ګرانې خورې، هغه ښځه چې د مور کېدو تیاری کوي هغې ته ښه خوراک ضرور دی. دا د ټول کور فایده ده. هره ورځ هڅه وکړئ چې ډوډۍ سره دا لانده یا شیدې وخورئ. که غوښه مې سره وي هغه هم ډېره ګټوره ده. میوه او سبزي لکه کیله، مالټه، ګاجره هم کوښښ وکړئ د خوراک هڅوي. او به ډېرې وڅښئ، لږ تر لږه 8 ګیلاسه پاکې اوبه په ورځ کې. که اوبه صاف نه وي، لومړی وی شوئ. نه ډېر وزن او نه ډېر کمزوری، دواړه حالتونه د حمل لپاره ستونزه جوړولی شي. که تاسو ته خپل وزن ډېر یا کم ښکاري، د روغتیایي کارکونکي نه مشوره واخلئ. په کور کې حرکت کول، لکه د کور کارونه ګرځېدل یا باغ ته تلل، دا ټول بدن فعاله ساتي. اړتیا نشته چې بهر ورزش وکئ، خپل ورځنی کار هم د بدن لپاره ګټور دی. ګرانې خورې، که تاسو ته کومه ناروغي لرئ، لکه د شکرې ناروغي، د وینې فشار یا د تایرايډ ستونزه، نو حمل نه د مخه ضرور د ډاکټر نه مشوره واخلئ. که تاسو کومه دوا کاروئ نو د خپلې مرضۍ هغه پرته مه پرېږدئ، خو ډاکټر ته وایاست چې تاسو د حمل پلان لرئ ترڅو هغه ستاسو دوا سمه کړي. ځینې شیان شته چې د حمل نه د مخه پرېښودل ضروري دي. نسوار او هر ډول تمباکو، دا ټول ستاسو د ماشوم لپاره زیانمن دي. که تاسو یا ستاسو د کور کوم غړی نسوار یا سګرټ کاروي، هڅه وکړئ چې پرېږدئ. د نورو خلکو سګرټ لوګی هم زیانمن دی. که کور کې څوک سګرټ څکوي، مهرباني وکړئ ورته ووایاست چې بهر وڅکئ. دا ستاسو د راتلونکي ماشوم د ساتنې خبره ده. ګرانې خورې، ذهني آرامش هم د بدن د روغتیا په شان مهم دی. پریشانی، غم او ډېر فکر، دا ټول ستاسو بدن باندې اثر کوي. که تاسو غمجنې یا پریشانی یاست، د خپلې مور سره، د خپلې خوښې سره یا د کومې باوري ښځې سره خبرې وکړئ. دا کول، تسبیح ویل او ژړل هم د زړه سپکوالی راوړي. تاسو یوازې نه یاست. ګرانې خورې، د یو حمل نه بل حمل ترمنځ لږ تر لږه 2 کاله واټن ساتل ډېر مهم دی. دا واټن ستاسو بدن ته وخت ورکوي چې بیرته قوي شي او راتلونکی ماشوم هم روغ زیږي. دا د کور د نورو غړو سره مشوره غواړي. ستاسو خاوند کولی شي په دې کې ستاسو ملاتړ وکړي. لیډي هیلت ورکر کولی شي تاسو ته او ستاسو کورنۍ ته د واټن ساتلو لارې چارې پټ او مهربانه توګه تشریح کړي. ګرانې خورې، د حمل تیاری یوازې ستاسو دنده نه ده. ستاسو مور، ستاسو خوښي او ستاسو د کور نورې ښځې ستاسو لپاره د تجربې خزانه دي. له هغوی نه پوښتنه وکړئ، د هغوی خبرې واورئ. خاوند هم د دې لار مهمه برخه دی. که ستاسو خاوند پوه شي چې تاسو ته ښه خوراک، آرامش او د روغتیایي کارکونکي سره لیدنه ته اړتیا ده، نو هغه کولی شي ستاسو لپاره لار اسانه کړي. دا د ټولې کورنۍ خوشحالي ده. ګرانې خورې، تاسو نن ډېره مهمه خبره واورېدله. راځئ چې یو ځل بیا لنډه تکرار یې وکړو. فولک اسید واخلئ، ښه خوراک وخورئ، پاکې او بې وڅښئ، نسوار پرېږدئ، د روغتیایي کارکونکي سره ولیدئ او د حملونو ترمنځ واټن وساتئ.
ستاسو بدن ستاسو امان ته. په خپل ځان پاملرنه کول عبادت دی. الله تعالی دې تاسو ته روغ اولاد، اسانه حمل او سوکالي درکړي. ستاسو کور ته د خوشحالۍ او صحت دا کوم. الله مو ساتونکی شه. په امان د خدای.